په دې وروستیو کې د بلخ ولایت ګڼ شمېر ځوانانو د خپلې لیوالتیا له مخې د کرکټ لوبې ته مخه کړې، خو د معیاري لوبغالي مجهزې اکاډمۍ او د ورزشي امکاناتو له نشت او دغه راز د حکومتي مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په پرله پسې ډول د کرکټ لوبې ترسره کړي او د یوه منظم لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کړې، خو په خبره چې هیڅ چا یې غږ نه دی اورېدلی. د بلخ ولایت د کرکټ لوبډلې یو تن لوبغاړی اسدالله متڼی وایي چې که ملاتړ یې وشي وبه کولی شي چې د هیواد تر ملي ټیم پورې ورسیږي او د وطن لپاره به ښه استازیتوب وکړی شي. مشکلات خو بیخي ډېر دي د بلخ کرکټ کې، بې انتهایي زیات، ځکه چې لوبغاړو کې څومره استعداد دی. دا ما خو مخکې هم تاسې ته وویلې که نه، اکثرا په دې نورو ولایتونو کې میلمه لوبغاړي کرکټ کې، لکه انګلیش کې ورته ګیسټ چې وایي که نه، لکه کندوز زموږ داسې د کرکټ یو مرکز دی، هغلته هم پکې ګیسټ لوبغاړي لوبه کوي. بغلان هم داسې دا فاریاب دغه واحد یې موږ بلخ دی چې حاجي صاحب ننګیالی نماینده و، موږ خپل لوبغاړي لوبېدلي. البته دلته مخکې نه دی، مخکې به نورو ځایونو لوبغاړي لوبېدل، نورو ځایونه موږ ولایت مخکې نه تلو، و چې کله حاجي صاحب ننګیالی نماینده شولو خپل لوبغاړو ته هم توجه ورکړله، نو زون کې 2 ځلې چمپیون شو، ګریډ 1 ته 2 ځلې ووتلو، نو دا ډېره غټه لاسته راوړنه وه. او دا خو ټولو ته معلومات، موږ ګراونډ ډېر وخت نه چې دی ډېر همداسې شړ وي، جاړ پروت دی. موږ بالکل اکیډمي مزار کې نه لرو بلخ کې، هلکان ټول څوک خوست ته ځي، څوک کابل ته ځي، څوک ننګرهار ته ځي. نو مسؤلین نه په جدن دغه وختونه دا ځل موږ لرو، حتی واده هم دا ځل کړی دی چې انشاءالله وایي دا ګراونډ درته جوړوو، اکیډمۍ درته جوړوو، نو وبه ګورو چې واده څنګه کېږي انشاءالله. له هغې ورځې چې افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوې، ملي لوبډلې په نړیوالو ډګرونو کې بریاوې ترلاسه کړي او د هیواد نوم یې په نړۍ کې ښه ځلولی. له همدې کبله له کرکټ سره د افغانانو مینه پیدا شوې او ورځ تر بلې د غوړېدو په حال کې ده. په همدې حال د بلخ ولایت د کرکټ یو بل لوبغاړی سلطان محمد ابراهیم خیل وایي چې په دغه ولایت کې پیاوړي لوبغاړي شته چې د یادو ستونزو په شتون کې ځوان استعدادونه پټ پاتې شوي دي. هغه د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي او د کرکټ بورډ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یا د ستونزو ته دې پاملرنه وکړي. ستونزې خو ډېر زیاتې دي، که په پوره کېدو شي خو نه پوره کېږي که نه، ځکه چې ډېر وخت نه مونږ لګیا یو د دې ګراونډ مسله تاسو په خپله ووینئ که نه. که تاسو کندوز ته لاړ شئ، خوست ته لاړ شئ، قندهار ته لاړ شئ، ټول ګراونډونه چمن دي، هر څه ورته شته دی. یعنې مونږ ته چې څومره کمزورتیا ده زمونږ پلیرانو ته په دې کې مونږ چې اوس لاړو ولایتي لوبې مونږ وکړي، مونږ الحمدلله ګریډ 2 ټاپ کو، ګریډ 1 ته مو لار پیدا کړه. د همدې هلکانو په دغه که چېرې دوی ته لږ اسانتیا پیدا شي، مثلا د ګراونډ د طرفه لږ ورته کرکټ زیات میلاو شي، نو انشاءالله په را روانه کې ډېر لاسته راوړنې کولی شي، ولې چې بلخ ډېر ښه پلیران لري. بلخوا د بلخ ولایت د کرکټ امریت مسؤل چارواکي شته ستونزې تاییدوي او وایي چې دغه موضوع له کرکټ بورډ سره شریکه کړې او هغوی ورته د یادو ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. په یاد ولایت کې د کرکټ ولایتي استازی محمد الله ثابت وایي چې د ځوانانو د تشویق او هڅونې لپاره یې په مزار شریف ښار کې د 6 لوبډلو ترمنځ د رمضان جام تر سرلیک لاندې د کرکټ 10 ورځې سیالۍ پیل کړي دي. ستونزې خو موږ بلخ کې ستونزې ډېرې دي. اول خدای میدان ستونزه ده، انشاءالله دا کرکټ بورډ خو موږ سره وعده کړي دي، انشاءالله میدان به هر تشین سي. او نور د سپانسرو باره کې موږ ستونزې دي چې موږ له ملي تجارانو څخه دا غواړو چې موږ کرکټ ته توجه وکړو او موږ کرکټران سپانسر کړو او دوی سره مالی همکاري وکړي. بلخ کې د اوس خو موږ سره راجستر سي دي، انټر کلب کې 8 ټیمه دي، سیاره ټیم کې تقریبا 15 پلیران دي. نو کال ته انشاءالله انټر کلب کې موږ سره نورم کلبونه وعده کړي دي چې دغه به د 15 کلبو ته انشاءالله ورسیږي. تر دې وړاندې هم په بلخ ولایت کې څو ځله د کرکټ لوبغاړو د یادو ستونزو د حل غوښتنې کړې وې، خو د دوی په وینا د کرکټ بورډ ادارې مسؤلینو په ځلونو ورسره ژمنې کړي چې په دې ولایت کې به د کرکټ لپاره یو مناسب لوبغالی او اکاډمي جوړوي، خو له دې ټولو سربیره یادې ژمنې پر خپل ځای پاتې دي او لوبغاړو ته په هیڅ برخه کې کار نه دی شوی.